سلامونه، وخت مو په خیر. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فتح د 15مې کلیزې په مناسبت جوړو شوي مراسمو کې چې د کندهار په نظامي هوایي ډګر کې ترسره شول ګډون وینا کړې. عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په خپله وینا کې د فتح د ورځې را رسېدو له امله ټولو مسلمانانو په ځانګړي ډول د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلې او څرګنده کړې ده چې د الله تعالی په نصرت او د افغانانو د قربانیو په پایله کې اشغال پای ته ورسید او اوس خلک د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند کوي. نوموړي زیاته کړې چې د هیچا غیر شرعي غوښتنې به ونه مني او د کفري نړۍ د بېځایه فرمایشاتو پر ځای د انسانانو الهي او دیني حقوقو ته ژمن دی. عامه روغتیا وزارت په بلخ ولایت کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت ښه والي او د لاسرسي پراختیا په موخه له یوې موسسې سره د نږدې $300,000 په ارزښت هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت په وینا د دې هوکړه لیک له مخې به په 2 روغتیایي مرکزونو کې 14,815 تنو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي او 38 تنو ته به د کار زمینه برابره شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د خصوصي سکتور استازو او یو شمېر افغان چارواکو د ازبکستان د ترمیز ښار نړیوال سوداګریز مرکز په کوربتوب د سرخان دریا او چین په سوداګریزه ناسته کې ګډون کړی. رویټرز د اندونیزیا د طبیعي پیښو مدیریت ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې پرون د اندونیزیا په ختیځ کې د 7.7 درجې زلزلې له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. د اندونیزیا چارواکو ویلي د زلزلې سیمې ته تر اوسه د ژغورنې ډلې نه دي رسېدلې ځکه ځمکه ښویدنې لارې بندې کړي او مخابراتي اړیکې ټکنۍ کړي دي. او وروستی خبر دا چې اسوسییټډ پریس د لبنان دولتي خبري اژانس په حواله خبر ورکړی چې د لبنان په سوبیل کې د اسرائیلي رژیم په بریدونو کې 11 کسان شهیدان او 19 نور ټپیان شوي دي. پر لبنان د اسرائیلي رژیم یاد بریدونه د جون میاشتې له نافذ شوي اوربند وروسته تر ټولو مرګوني بریدونه بلل شوي دي. درنو لیدونکو، د نن ورځې لنډو مهم خبرونه همدومره وو چې ما فهیم له افغان درته وړاندې کړل. له ملتیا مو مننه. ښې چارې، ښه وخت.